د پښتو ډیسکوري ګرانو لیدونکو، بیل ګیټ د مایکروسافټ اختراع کوونکی دی چې د نړۍ د مالدارو خلکو د لیست په سر کې تر ډیره وخته پاتې وو او تر نن ورځې پورې په دغه لیست کې د ده نوم موجود دی. بیل ګیټس هغه شخص دی چې که چیرته دته د نړۍ تر ټولو مشهور شخصیت ووایو نو دا به په هیڅ ډول غلطه نه وي، ځکه چې د کرونا له وایرس څخه علاوه یې داسې بیانونه ورکړي دي چې له امله یې په ټوله نړۍ کې ګډوډي رامنځته شوه. د بیل ګیټس له لوري داسې وړاندوینې شوي دي چې د وخت په راتلو سره هوبهو پوره شوي دي. یا د کرونا دوره روانه وه چې د بیل ګیټس له لوري د کرونا واکسینو په باره کې خبرداری ورکړل شو چې په دې کې د بیل ګیټس بیان داسې وو چې له موږ سره یو داسې ډیجیټل نظام موجود دی چې د دې په اساس موږ پوهیدلی شو چې په نړۍ کې چا واکسین لګولی دي او څوک څومره صحتمند شوی دی. له دې بیان نه وروسته د کرونا واکسین تر اخري حده پورې مشهور شول، ځکه چې دلته ډیر داسې خلک هم موجود دي چې دا فکر کوي چې په دې واکسین کې داسې مایکروچیپ شتون لري چې زموږ بدن ته ننوځي نو زموږ ټول معلومات د دجال سیستم ته رسوي. ملګرو، دا ټول هغه اړخونه دي چې د بیل ګیټس په شخصیت پیژندو کې مرسته کړې ده. بیل ګیټس د یو کامیاب تجار سره یو ټولنیز کارکوونکی هم دی او بیل ګیټس او د هغه د میرمنې د الوتنې موسسې هم د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې کار کوي چې د سپانسرشیپ له لارې په بېوزلو او پسمانده هیوادونو کې خلکو ته د زده کړې له لاسرسي څخه خوند اخلي. په دې وروستیو کې د بیل ګیټس په استازیتوب داسې یو ګام پورته شو چې د طبیعت په کارونو کې د پښې ښودلو سره برابر دی چې له امله یې د ځمکې په مخ په لکاو ژوندیو شیانو ته خطرونه پیدا کولی شي. د یو انګلیسي اخبار د چاپ کېدو په مطابق بیل ګیټس په یو داسې پلان باندې سرمایه گذاري کړې ده چې له امله یې د هاروارډ پوهنتون ساینسپوهانو د لمر د بندولو کوښښونه کوي چې په حقیقت کې د انسانانو ژوند او په ځمکه کې موجود په میلیوناو ځمکني ژوندي موجوداتو ته د خطر زنګ دی. په دې تجربه باندې له 3 کلونو راپدې خوا کار روان وو او د 2021 کال د جون میاشتې په لومړی تاریخ به دا تجربه عملي ترسره کیږي. بیل ګیټس د دې په باره کې داسې ویلي دي چې د دې تجربې د عملي کېدو اصلي مقصد ورځ په ورځ د ځمکې زیاتېدونکي د تودوخې درجې د کنټرولېدو سره په ګلوبل وارمینګ کې کمی راوستل دي. دا ویلي و چې په 1815 کې په انډونیشیا کې یوه پیښه ثبت شوې وه چیرته چې د مونټ تیمبورا په نوم غره کې د اورغورځونکي غره په چاودېدو سره یوه زوروره چاودنه وشوه چې د دې له امله نه یوازې له غر څخه اور بهېدل شروع شول بلکې له دې سره ډیر ګازونه په هوا کې خلاص شول چې د ځمکې د مخ څخه په څو کیلومتره لوړوالي کې ګرځېدل راګرځېدل او د وخت په تېرېدو سره دا ګازونه د انډونیشیا ډیرو ځایونو باندې خوره شوي وو او حتی څو ورځې لمر د لیدلو لپاره نه پیدا کېدو او تقریبا تر 2 کلونو پورې ګرمي هم پیدا نه شوه. بیل ګیټس ویلي دي چې همدغه پیښه وه چې د دې په اساس موږ د لمر وړانګې د کمولو فکر وکړو چې اوس عملي شوي هم ده. ګرانو لیدونکو، په 2020 کال کې د انټرویو په وخت کې له بیل ګیټس څخه پوښتنه وشوه چې زموږ له ځمکې څخه 109 ځله لوی لمر اخر څه ډول بندولی شو. نو بیل ګیټس په یوه خبره کې ځواب ورکړو چې ساینس. هو لیدونکو، د دې پرمختللي ساینس په مرسته دا تجربه کېدلی شي لکه څرنګه چې تاسو ټول د دې خبرې څخه خبر وئ چې د ځمکې او لمر په مابین کې یوه د مختلفو ګازونو پرده د الله جل جلاله له لوري مخکې له مخکې موجوده ده چې اوزون لیر ورته ویل کیږي او د دې پردې له امله د لمر څخه ډیره زیاته ګرمه برخه له دې ګیسونو څخه په جوړ شوي پرده کې جذب کیږي او ځمکې ته یې ځینې برخې رسیږي. د دې لپاره د ځمکې په مخ د تودوخې درجه د دې وړ وي چې ترڅو د ځمکې په مخ ژوندي موجودات ژوند کولی شي. ګرانو کتونکو، بیل ګیټس او د هاروارډ پوهنتون ساینسپوهان په همداسې ډول د ګیسونو یوه پرده یې جوړه کړې ده لکه څنګه چې د لمر تودوخه مخکې له دې چې ځمکې ته راورسیږي کمه شي او د دې کار د ترسره کولو لپاره یې د کیلشیم کاربونیټ ګیس استعمال کړی دی او دې تجربې ته د ACOPX نوم یې ورکړی دی. د دې تجربې لاندې د خاصو پکاڼیو په واسطه د کلسیم کاربونیټ ګیس په زیاته لوړه اندازه کې خوشی کیږي
چې ترڅو دا سره یو ځای شي او د پردې په ډول د ځمکې له ګرځېدو سره ګرځي چې د دې له امله د لمر د وړانګو زیاته اندازه د دې ګیس په مقابل کې بیرته د اسمان په طرف ګرځي او ځمکې ته د لمر ډېره کمه تودوخه را رسیږي او د دې له امله د ځمکې تودوخه څو درجې کمولی شو. د بیل ګیټس له لوري په دې تجربه باندې د سرمایه ګذارۍ کولو لپاره د هاروارډ پوهنتون ساینسپوه په سویډن هیواد کې یوه ساحه د کیرونا په نوم انتخاب کړې وه چې د تیر 2021 کال د جون میاشتې په لومړۍ ورځ د سویډن هیواد له فضا څېړونکي ټیم سره ترسره شوې ده. د دې تجربې په ابتدایي مرحلو کې په پوکڼیو کې د کلشیم کاربونیټ ګیس په ډکولو سره د ځمکې څخه په 20 کیلومترۍ کې آزادوي. په دې پوکڼیو کې موجود ګیسونه یې د طبیعي وریځو نه 1 کیلومتر د پاسه خلاص کړي دي چې که چیرته د دې ګیسونو له امله په مختلفو اړیکو او سټلایټونو کې کوم ډول خرابي رامنځته کیږي یا د سټلایټ اړیکه د ځمکې څخه قطع وصل کیږي نو په دې ګیسونو کې د اپډیټ په ډول به ځینې داسې لارې چارې ورته پیدا کړي چې د لمر تودوخه هم کنټرولوي او ټیلې خبرې اترې یا د سټلایټ اړیکو ته کوم تاوان ونشي رسولی. لیدونکو له دې څخه علاوه په دې تجربو کې په دې خبره باید فکر وکړو چې د لمر د تودوخې څه ډول مخه ونیسو او د دې په کمیدو کې کوم پټ رازونه دي. په دې سلسلو کې د هرې یوې ساینسي تجربې پر رقم ځینې خلک د دې تجربې حمایه کوي او ځینې خلک د دې مخالفت کوي. کوم خلک چې د دې حمایه کوي د هغوی په وینا د دې تجربې په اساس په ګلوبل وارمینګ کې کمی راتللی شي، ژوندي او طبیعي شیان بچ کېدلی شي. دوی دا وضاحت هم ورکوي چې د دې په اساس د انټارکټیکا د ولی کېدو مخه هم نیولی شو چې د دې له امله د ځمکې د تودوخې درجه هم کنټرولولی شو او اوزون لیر چې له مخکې نه زموږ د ځمکې په تاوان کې دی نو دا به هم ختم شي. لیدونکو چیرته چې د دې تجربې په وړاندې باندې ډیر خلک د خپل خوښې نظریه وړاندې کوي نو دلته ډیر داسې ماهرین شته چې دې تجربې ته د الله جل جلاله د اصولو مخالف ځای ورکوي. هغه خلک په دې عقیده دي چې دا تجربه به د الله جل جلاله د اصولو په مقابل کې د چیلنج د ورکولو معنا لري ځکه چې د الله جل جلاله جوړ کړی نظام تر اخره حده برابر دی او انسان چې کله په طبیعي کارونو کې د لاسوهنې کوششونه کړي دي نو د دې په نتیجه کې واقع کېدونکي تاوانونه ډیر ویرونکي ثابت شوي دي بلکې په همداسې ډول د دې تجربې تاوانونه هر وخت خطرونه پېښولی شي. د دې مثال یو دا هم ورکړل شوی دی چې کله د مونټ تمبوره اورغورځونکي غر چاودنه وکړه نو په انډونیشیا کې 2 کاله ګرمي رانغله او له هغې نه وروسته چې د ژمي موسم راغی نو د حرارت درجه ډیره زیاته لوېدلې وه. هلته معمولي ساړه انتهایی ډیر شوی و. له دې څخه علاوه چې چیرته داسې ډول پیښې وشي هلته نه یوازې د ساړه موسم ډیر تیز وي بلکې واوره هم ډیره زیاته کیږي چې د دې له امله په زرهاوو ناروغۍ هم پیدا کیږي چې د دې تجربې په اساس به د ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ لوړه درجه کمه شي خو په ژمي کې به د تودوخې درجه څرنګه کنټرولوي. له دې نه علاوه ډېر داسې شنه فصلونه، سبزی او بوټي هم شته چې ډېرې ګرمۍ ته ضرورت لري. د دې تجربې څخه به دا ډول فصلونه تباه شي او له دې سره سره ډېر الوتونکي هم خپل ژوند ته دوام نشي ورکولی چې د دې لامل دا دی چې د الوتونکو ډېر زیات ډولونه داسې پیدا کیږي چې د بدلیدونکي موسم سره سره له سړې هوا څخه په هجرت کولو سره ګرمې ساحې ته ځان رسوي او له ګرمو ځایونو څخه په کوچ کولو سره یخو منطقو ته ځي او د دې له امله د دوی ژوند شونی دی. او ځینې الوتونکي مرغان داسې هم شته چې یوازې په ګرمۍ کې له هګۍ څخه بچي زیږوي یا زمن پیدا کوي. د دې تجربې په اساس به په هر ځای کې موسم یو ډول وي یا به د تودوخې درجه ډیره کمه وي نو د دې الوتونکو ژوندي پاتې کېدل یقینا ناممکنه ده. د دې تجربې یو بد تاثیر په موسم باندې دا هم دی چې له دې څخه د بارانونو سیستم به تباه او برباد شي. دوستانو له دې څخه علاوه د ماهرینو له لوري د دې تجربې په نتیجه کې د راتلونکي په باره کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي وړاندوینې یې کړي دي چې د ځمکې په مخ اوسېدونکي د هر ژوندي شي ځان په خطره کې اچولی شي او هسې هم که چیرته موږ نن سبا حالات وګورو نو موږ ته به د دې په باره کې د معلومولو لپاره به هیڅ پیښه مخې ته رانشي.
کله چې ما په 2020 کال کې دا انټرویو وڅېړله نو هلته مې کوم قضاوت نشو کولای او یوازې د دې تجربې عملي کېدو ته په تمه وم. اوس چې عملي شوي دا نو څېړنو ته هیڅ ضرورت نه لرم او دا ویلی شم چې نن سبا بارانونه او په ټیلی کمیونیکیشن باندې ژور تاثیر اچولی دی چې موږ ته دا ثابتوي چې دا تجربه به د نړۍ لپاره څومره خطرناکه تمامیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ هیله ده په کمنټ کې راسره شریک کړئ. انشاءالله بیا سره یو ځای کېږو په راتلونکي ویډیو کې او د نورو قیمتي موضوعګانو لپاره زموږ چینل سپورټ او سبسکرایب کړئ. مننه.